سلامونه وخت مو بخیر ده شمشاد د تاسو د 2 بجو یو ساعته خبرې ټولګه ګورئ نن پنجشنبه د سور د میاشتې 21 او د مې میاشتې 11 نیټه ده په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي له افغانستان سره د نړیوالو پر تعامل ټینګار چین وايي افغان لوري باید د ترهګرۍ پر وړاندې جدي مبارزه وکړي چې ملموسې پایلې ولري. د انجونو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه امریکا د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې بللی. له ترکمنستان سره د ټاپ پروژې او نورالجهاد سب سټیشن خبرې شوي د اوسپنې پټلۍ ادارې یو پلاوی بیا په 3 اړخیزه ناسته کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی او د عمران خان له نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډکو لاریونونو مهار لپاره پاوز ګمارل شوی. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته زه یاسمین څاپه یم. چین له افغانستان سره نړیوالې ټولنې پر تعامل ټینګار کړی دی. چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین ویلي چې چین د افغانستان د یو پخواني ګاونډي په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان لوري باید د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي چې دغه مبارزه باید ملبوسې پایلې ولري. چین دا څرګندونې داس مهال کړي دي چې پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو نږدې 2 کاله تیریږي خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړۍ د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي خو اسلامي امارت تل ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي او نړۍ د سرپرست حکومت په دې برخه کې یوازې پلمې لټوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وايي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولی خوارځواکو ماشومانو ته خوراکي توکي برابرې کړي. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اداره د بودیجې د نشتون له امله نشي کولی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او خوارځواکو ماشومانو لپاره ځانګړي خوراکي توکي برابر کړي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تغذیې د څانګې مشرې میلانیا ګالوین ویلي چې سږ کال به په افغانستان کې 815,000 ماشومان له حادې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د ګالوین په وینا دغه اداره د یادو خوراکي توکو د برابرولو لپاره 21 میلیونه ډالرو عاجلې بودیجې ته اړتیا لري. د یونیسف په وینا که دوی ته پیسې ورنه کړل شي او طبي تجهیزات او توکي موجود نه وي زرګونه ماشومانو ته د خوارځواکۍ له امله مړه کېدلی شي. امریکا د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام ته په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو کړنې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د انجونو د زده کړو په تړاو وروستۍ پریکړې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې بللي دي. بلینکن ویلي هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو دا پریکړه وغندله او ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه‌و لپاره د زده کړو مساوي حقونه ورکړي دي. په همدې حال کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا پنشیر کې د یوې دیني مدرسې د پرانیستلو په تړاو غونډه کې ویلي چې تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دي برابر شوي چې ځوانې نجونې دې ښوونځیو ته ولاړې شي. اسلامي امارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې اسلامي امارت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندي کړي. اسلامي امارت له دې وړاندې هم ویلي وو چې داسې یو میکانیزم باندې کار کوي چې له مخې به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ناروې شارزافیر سره په کتنه کې په 2 اړخیزو موضوعاتو بحث کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان لپاره د ناروې له شارزافیر پالکلمان بیکر سره کتلي دي. خبرپاڼه وایي په دې ناسته کې په اړوند د 2 اړخیزو موضوعاتو بحث ترڅنګ په امنیتي برخه کې د اسلامي امارت اقدامات ستایل شوي او د 2 اړخیزې ښکیلتیا د ودې لپاره د ورته ناستو په زیاتوالي
یووالي ټینګار شوی دی. امیر خان متقي په دغه ناسته کې په اروپا کې د افغانانو ستونزو ته د حل په موخه د قونسلي خدماتو په برخه کې د لاسرسي یادونه وکړه او ویلي دي چې د افغانستان د قضایاو په اړه له هغه جهت سره باید خبرې او تعامل وشي چې حاکمیت او د پریکړو د عملي کولو صلاحیت لري. په چین کې د افغانستان سفیر د برقي ټرالي بسونو چینایي کمپنۍ له چارواکو سره په کابل کې د دغه بسونو په بیا فعالېدو خبرې شوې دي. په چین کې د افغانستان سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاد هیواد کې د افغانستان سرپرست سفیر سید محی الدین سادات د برقي ټرالي بسونو چینایي کمپنۍ له چارواکو سره په کتنه کې په کابل کې د برقي ټرالي بسونو په بیا فعالولو د همکارۍ پر سر خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د افغانستان سرپرست سفیر ویلي چې په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو له امله د کابل د برقي بسونو زیربنا له منځه تللې او د اسلامي امارت له بیا راتګ سره هڅه کوي ترڅو په کابل کې د خلکو د اسانه او باکیفیته او ارزانه تګ راتګ لپاره د برقي بسونو فعالیت بیا پیل کړي. د یادې چینایي کمپنۍ مسؤلینو په دې برخه کې خپلې تجربې او د ګډ کار لپاره خپل وړاندیزونه د سفارت له سرپرست سره شریکې کړي دي. په دې کتنه کې یادې چینایي کمپنۍ ته ډاډ ورکړل شوی چې د راتلونکو اقداماتو لپاره به د دوی وړاندیزونه د امارت له اړونده ادارو سره شریک کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال قدرت الله جمال سره په کتنه کې د صنعتکارانو او سوداګرو د ستونزو پر حال خبرې کړي دي. د ریاست الوزرا سیاسي دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال د یاد وزارت د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د صنعت او سوداګرۍ برخه کې پانګوالو او صنعتکارانو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د جمال په وینا د صنعت ودې او ستونزو د حل په موخه تر اوسه ګڼ نندارتونونه جوړ شوي دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي اسلامي امارت هڅه کوي چې د افغانستان د صنعتي کېدو پر وړاندې شته ستونزې ژر حل کړي ترڅو د پانګونې په برخه کې د افغانانو ترڅنګ د بهرنیانو لیوالتیا هم زیاته شي. د ټولګټو وزارت سرپرست د ترکیې واویا ساختماني شرکت له مشر سره په کتنه کې پر یو شمېر مسایلو خبرې کړي دي. یاد وزارت وایي په دې کتنه کې د هیواد د نورو لوی لارو ترڅنګ د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د ویجاړو پلونو او د پلګوټو د ترمیم او بیارغونې په اړه خبرې شوي دي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر ویلي چې هیواد کې د پلونو او پلچکونو ډېرې برخې ویجاړې شوي چې ترمیم او جوړونې ته اړتیا لري او هڅه کوي چې ټول ویجاړ پلونه او پلچکونه له پلان سره سم بیرته ورغوي. هغه د ترکیې واویا ساختماني شرکت له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتلو دې یاد شرکت د قراردادونو د قیمتونو په کموالي کې هڅه وکړي ترڅو د وزارت له نوموړي شرکت سره د بیلابیلو پلونو او پلچکونو د ترمیم او بیارغولو قرارداد وکړي. افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې د 40 میلیونو ډالرو بله نغدي کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د بشري مرستو په لړ کې پرون یو ځل بیا د 40 میلیونو ډالرو بله نغدي کڅوړه کابل ته راورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د هر هغه اصولي اقدام چې هیواد ته د اسعارو د راتګ او د ټولنې له اړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي هرکلی کوي او دا بانک د بانکي سکتور د لا پیاوړتیا او ټینګښت په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتي. یاد بانک وایي هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي ترڅنګ هیله لري چې د مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. یاد بانک د نړیوالې ټولنې له مرستې د مننې سربیره غوښتنه کړې چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره تعامل وکړي. د اوبو انرژۍ وزارت د افغانستان برېښنا شرکت او د ترکمنستان سفارت ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. د اوبو انرژۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د سرپرست په مشرۍ یاده ناسته کې د ترکمنستان سفیر خواجه اویزوف د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ملا محمد حنیف حمزه د اوبو انرژۍ وزارت د انرژۍ معین او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و او پر مهمو موضوعاتو یې خبرې وشوې. خبرپاڼه وایي په دې غونډه کې د ټاپ پروژې او د نورالجهاد سب سټیشن
د جوړولو لپاره د ګډو همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د اوبو او انرژۍ وزارت او ترکمنستان هیواد سفیر د دې ناستې په بهیر کې هوکړه وکړه چې په راتلونکي کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د وزیرانو په کچه درې اړخیزه ناسته ترسره شي ترڅو د ټاپ پروژې د پلي کولو په موخه په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. ناسته کې دواړو لورو د ګډو همکاریو د پراختیا او دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د یادو پروژو د چارو د چټکتیا لپاره د همغږۍ په رامنځته کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست په مشرۍ یو پلاوی په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی. له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا بختور رحمان شرافت او ورسره مل پلاوی به په دغه سفر کې د ازبکستان او پاکستان سره د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ د تخنیکي اقتصادي مطالعاتو د پیل او په ټولنه کې د ریل پټلۍ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو خبرې وکړي. د اوسپنې پټلۍ اداره وايي تمه ده چې دغه درې اړخیزه ناستو کې د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ پروژې تخنیکي اقتصادي مطالعاتو د پیل نیټه مشخصه شي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د چین له سفیر سره په کتنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د حامد کرزي دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د افغانستان د روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تړاو خبرې شوي دي. خبرپاڼه وايي حامد کرزي له وانګ یو سره په دې کتنه کې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په برخه کې د چین د وروستي اعلام شوې پالیسۍ او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د موقف تایید وکړ او له افغانستان سره د یاد هیواد د همکاریو د لا پراختیا هیله څرګنده کړه. حامد کرزي په دې کتنه کې د غراض د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل او کار ته د ښځو بیا ورستنېدل د هیواد د آبادۍ او هوساینې لپاره حیاتي وبلل او د دایمي سولې او ثبات لپاره یې په ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست د هرات، غور او بادغیس له والیانو سره په کتنه کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د هرات والي، شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د غور والي مولوي احمد شاه دین دوست او د بادغیس له والي مولوي عبدالصمد جاوید سره په کتنه کې د اوبو او انرژۍ پروژو او د خلکو د ستونزو پر حل خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د هرات، غور او بادغیس والیانو د خپلو ولایتونو د خلکو ستونزې شریکې کړې او په دغه ولایتونو کې د اوبو او انرژۍ پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست دغه ولایتونو والیانو ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي ترڅو د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره د یادو ولایتونو د اوبو او برېښنا ستونزو ته رسیدنه وشي. نوموړي دغه راز په هرات کې له بادي سرچینو څخه د 200 میګاواټه برېښنا د تولید پروژې د چارو د پیل په تړاو خبرې کړي او ویلي دي چې د ټاپ د برېښنا مزي د لیږد د پروژې پلي کولو په برخه کې به هم د ترکمنستان له پلاوي سره خبرې وکړي ترڅو چارې یې په راتلونکي کې پیل شي. په غزني او نیمروز ولایتونو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي. د استخباراتو لوی ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د غزني ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د یو لړ کشفي راپورونو په اساس د 2مې او 6مې حوزې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې یو شمېر وسلې او مهمات په ناقانونه توګه ساتل شوي و کشف او ترلاسه کړي دي. په خبرپاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د نیمروز ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو هم د کشفي راپورونو په اساس د دغه ولایت په چغانسور او ګونګ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یو شمېر وسلې چې په ناقانونه توګه ساتل کېدې نیول شوي دي. په خبرپاڼه کې دغه وسلو په تړاو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. په 201 خالد بن ولید قلوردو کې 11 میله ثقیله وسلې ترمیم شوې دي. ملي دفاع وزارت وایي د دې وزارت اړونده 201 خالد بن ولید قلوردو د لومړی سرحدي لوا سرتیرو په هڅو 11 میله ثقیله وسلې بیرته ترمیم شوې دي. یا د وزارت وایي په دغه وسلو کې 2 میله زیکویک، 2 میله داشکې او 2 میله پیکاوې شاملې وي چې له ترمیم وروسته د استفادې وړ دي. د یاد لوا مسؤلین ویلي چې د بیت المال اړونده د ټولو وسایطو، وسلو او اجناسو ساتنه به کوي او د اسلامي نظام د پرمختګ لپاره به خپلې هڅې دوامداره ساتي.
د غزني ښاروالۍ تیر کال څه باندې 102 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه ریاست په 1401 مالي کال کې 102 میلیونه 950 او 909 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د غزني ښاروال مولوي محمد نبی حمزه ویل چې یاد ریاست په 1401 مالي کال کې 106 میلیونه 450 افغانۍ عواید په عادي او پراختیایي پروژو کې مصرف کړي چې پر مټ یې په دغه ولایت کې 10 پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د حمزه په وینا د غزني ښاروالۍ په پام کې لري چې په روان مالي کال کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت 19 نورې پراختیایي بیارغونې او د زرغونتیا پروژې هم پلي کړي. فراه کې 15 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د ستاندرد ملي ادارې له لوري د فراه ولایت د ابونصر فرهي بندر څخه 15 ټانکره وارد شوي بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. د ستاندرد ملي ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې ادارې له لوري 15 ټانکره تیل چې د یادې ادارې له ستاندردونو سره برابر نه و بیرته ایران هیواد ته مسترد شوي دي. د ستاندرد ملي ادارې ویلي چې د ادارې په ډیر جدیت سره د بې کیفیته تیلو د واردولو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. یا د ادارې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې هیواد ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، که نه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د کډوالو سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د کډوالو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اوسني وضعیت شته ستونزو، افغان کډوالو ته د لازمو اسانتیاو په برابرولو، د حج د مراسمو ادا کولو لپاره په ایران کې د میشتو افغانانو د لیږد او د دې ترڅنګ به د دې هیواد کې د کډوالو د نویو آتشو د کاري بهیر د پیلولو په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي ډاډ ورکړی چې هیواد کې به یې د تیر په څیر افغان کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په بلخ، بدخشان او پروان ولایتونو کې له سلګونه کورنیو سره نغدي مرسته شوې. د کډوالو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د UNHCR، اوکتید او CHA موسسې په همکارۍ په بلخ، بدخشان او پروان ولایتونو کې له سلګونه کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. یاد وزارت وایي چې په بلخ کې د UNHCR موسسې په همکارۍ له 300 کورنیو سره نغدي مرسته کړې چې هر مستحق کورنۍ ته 40,900 افغانۍ ورکړل شوې دي چې د کډوالو وزارت په خبرپاڼه کې په دې تړاو ویل شوي چې په بدخشان ولایت کې د اوکتید موسسې په همکارۍ له 398 مستحق کورنیو سره مرسته کړې چې هر کورنۍ ته 28,395 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه راز په پروان ولایت کې هم له 22 کورنیو سره د اړونده همکارۍ موسسې په همکارۍ نغدي مرسته شوې او هر مستحق پیژندل شوي کورنۍ ته 22,600 افغانۍ ورکړل شوي دي. یاد وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې له اړمنو کورنیو سره د مرستو ویش دوام لري. د کونړ د احصایې او معلوماتو ادارې تیر کال څه باندې 12.5 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د کونړ احصایې او معلوماتو ریاست په تیر کال کې د نږدې 53,000 کاغذي او 4 ځله الکترونیکي تذکرو له ویش څخه څه باندې 12.5 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. خبرپاڼه کې د کونړ ولایت د احصایې او معلوماتو ادارې د رئیس عبدالغفار رزکي له قوله ویل شوي چې په ورځني ډول د دې ریاست اړوند دفترونو ته له 500 زیات غوښتونکي د خدمتونو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د کونړ د احصایې او معلوماتو ریاست وایي په یاد ولایت کې د الکترونیکي تذکرو 2 ویش څانګې فعالې دي چې په ورځني ډول نارینه او ښځینه غوښتونکو ته خدمتونه وړاندې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پام کې لري چې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته وغځوي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره وکولی شي چې خپل الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو محصل اتومات پیکا وسله جوړه کړې ده.
د شیخ زاید پوهنتون انجنیري پوهنځي یو محصل انجینر محمد صادق صدیقي پیکا وسله په اتوماتیک ډول داسې برابره کړې چې د موبایل او کمپیوټر په مرسته د لرې ځای څخه کنټرولېږي او په اتومات ډول ورکړل شوی هدف پناه کوي. نوموړي همدارنګه یو ساده بایسیکل په برېښنایي بایسیکل بدل کړی چې د بیټرۍ په یو ځل چارج سره کولی شي 10 کیلومتره مزل وکړي. د شیخ زاید پوهنتون رئیس او د یاد ولایت چارواکو دغه محصل ستایلی او لا نورو ابتکاراتو ته یې رابللی او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د خوست امنیه قمندان محبوب شاه قانت د استادانو هڅې ستایلي او ویلي دي چې افغانان د دې وړتیا لري چې په خپلو نوښتونو سره افغانستان له نورو سره د سیالۍ جوګه کړي. کندهار کې د اسلامي امارت له سلګونه سرتیرو په ښوونځي کې د شاملېدو په موخه ازموینه اخیستل شوې. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې له 922 تنو سرتیرو څخه ښوونځیو ته د شاملېدلو په موخه ازموینه واخیستل شوه. په خبرپاڼه کې د یاد ولایت د پوهنې رئیس فخر الدین نقشبندي له قوله ویل شوي چې د ازموینه د پوهنې وزارت په ځانګړې لارښوونه او د پوهنې ریاست تر چتر لاندې له هغو سرتیرو اخیستل کیږي چې په دیني او عصري برخو کې زده کړې کړې وي. خبرپاڼه وایي په دغه ازموینه کې بریالي کسان به په 12مو ټولګیو کې شامل شي. په نورستان کې 341 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابره شوې. د نورستان د کلیو پراختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د پاکو اوبو یوې شبکې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس احسان الله احمد ویلي چې د برګمټال ولسوالۍ په شتګل سیمه کې د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه شوې چې پکې لسګونه تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د شبکې په جوړېدو سره 341 کورنیو ترڅنګ یوه ښوونځی او یو جامع جومات ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د نیول کېدو غبرګون کې یاد هیواد کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. عمران خان چې د فساد سربیره په ګڼو قضیو تورن دی وړمه ورځ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی چې یاد هیواد کې یې غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د عمران خان نیول قانوني بولي خو د خان پلویانو په پراخو لاریونونو او تاوتریخوالي لاس پورې کړی چې نږدې 30 تنه مړه او ټپیان شوي دي. مشهور پاکستانی کرکټر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د 2018 اگست میاشتې څخه د 2022 اپریل میاشت پورې د پاکستان 22م لومړی وزیر و خو روسیې ته له سفر وروسته یوه ورځ بده شوه. دا چې روسیه پر اوکراین د برید له امله د نړیوالو له سختو نیوکو او بندیزونو سره مخ ده نو د عمران خان او پوتین ناسته د خان د واک د زوال لامل شوه. له واک څخه له ګوښه کېدو وروسته خان د فساد ترهګرۍ په ملاتړ او پاکستان کې د بېثباتۍ په ګډون په شاوخوا 121 قضیو تورن شو. دغه قضیې چې ډیره د فساد دي د پاکستان دولت یې څو ځله د وضاحت غوښتنه او عمران خان په کور یې چاپې هم ووهلې خو پولیس بریالي نه شول چې هغه ونیسي. وړمه ورځ عمران خان داس مهال ونیول شو چې نوموړی اسلام آباد په یوه محکمه کې حاضر شوی و. که څه هم لا نه ده څرګنده چې عمران خان به د څومره وخت لپاره بند کې پاتې شي خو دولتي سرچینو د پاکستان ډان رسنۍ ته ویلي چې 4 یا 5 ورځې به خان له دوی سره وي خو د خوشي کېدو په تړاو یې ښکاره کوم څه نه دي ویلي. د اسلام آباد پولیسو لاریون کوونکو په اړه تازه ویلي چې دوی دولتي او شخصي ملکیتونه سوځولي او نیولي او د لارې مسافر ځوروي. تحریک انصاف پلویان اسلام آباد کې دولتي موټرې سوځولي او یو شمېر یې په خپله ولکه کې اخیستي. شنو سیمو ته داخل شوي لاریون کوونکو ونې سوځولي او په لویه لار مسافر ځوروي چې د ځینو سره وسلې او پټرول بمونه هم شته. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په یوه ویډیو کې ویلي عمران اوس د هغه چا په بند کې دی چې د مرګ ګواښ ورته له دوی متوجه و او دی. عمران خان آج انکی کسټډي میں ہے. عمران خان اوس د هغو کسانو په بند کې دی چې د چا لخوا یې ژوند ته خطر و او دا د لوی اندېښنې خبره ده. دویمه خبره ده چې د پنجاب حکومت په دې موضوع کې پنجاب دخیل کړی دی او له هغوی مرسته غوښتې ده چې دا د قانون خلاف کار دی. بلخوا د عمران خان د نیول کېدو له امله ټول پاکستان کې لاریونونه پیل شوي چې په تاوتریخوالي اوښتي دي. که څه هم عمران خان د نږدې کسانو د سوله ییزو لاریونونو د دوام خبر ورکړی
په اصل کې د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې 4 کسان پکې وژل شوي او زرګونه کسان نیول شوي هم دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف واکمنۍ پر مهال هم سیاسي ګوندونو پر مشرانو د فساد او واک څخه د ناوړه استفادې تورونه وو چې ډیری د محکمو تر دروازو هم ورغلل. بلخوا د عمران خان زرګونه پلویانو بهرنیو هیوادونو کې سړکونه او د پاکستان سفارتونه ته تللي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. PDM means कि सारे करप्ट लोग एक तरफ हो गए. عمران خان څو میاشتې وړاندې د پاکستان اوسني چارواکو پر ضد لاریون پر مهال نامعلوم کس له لوري په ډزو ټپي شو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د عمران خان د نیولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د لوټمارانو پر وړاندې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. ورته مهال د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر رنا ثناء الله د خان د شکنجه کولو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې ښه حالت کې به ساتل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د پیل شوي کړکېچ په تړاو خواشیني څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان او د ټولنې او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو خواو د زغم او د تفاهم هیله یې ښودلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په روان وضعیت کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه خپلو استازولیو ته لازمې لارښوونې کړې دي. د پاکستان روان سیاسي کړکېچ او تاوتریخوالی هغه ډول چې فکر کیږي پر افغانستان اغیز نشي درلودی. کارپوهان وایي دا لومړی ځل دی چې د یو ګوند په چوکاټ کې ولس د پوځ پر وړاندې دریږي او د دې بحران مهار به ستونزمن وي. څارونکي وایي پاکستاني وګړي نور له نظامیانو په تنګ شوي او غواړي چې نور له پوځي استبداده ځان وژغوري. له هغې وروسته چې د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان د پولیسو له لوري ونیول شو، په دغه هیواد کې د نوموړي د ګوند غړو او پلویانو په پراخو لاریونونو لاس پورې کړ او دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې چې قهرجنو لاریونوالو د پوځ د مشرانو پر کورونو او همداراز د پولیسو په مرکزونو هجوم وروړ او ودانۍ یې تخریب کړې. پاکستاني خبریالان وایي چې په دغه هیواد کې سیاسي وضعیت ښه نه دی او حالات کړکېچن دي، خو د پاکستان دغه ناسم سیاسي وضعیت پر افغانستان هغه ډول اغیز نشي کولی چې څه ډول فکر کیږي. ګوره وضعیت د پاکستان بالکل هم ښه نه دی او د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې د PTI او د عمران خان ملاتړو هغوی مظاهرې کړې دي، تشدد هم رامنځته شوی دی. ډېر معلومات ځکه نه ترلاسه کیږي چې په انټرنیټ محدودیتونه لګولې شوي دي، نو حالت خو ښه نه دی. او بله خبره دا ده چې مخکې هم پاکستان کې یو سیاسي بحران و او دې سره نور زیاتېدی شي. افغانستان ذکر تاسو کړی دی، نو افغانستان باندې خو دا خو فطري خبره ده چې پاکستان کې دغه رنګې مشکل وي، نو بیا خو څه اثرات وي، خو لیکن اثرات دومره زیات نه وینم. باور دا دی چې پاکستان په خپل تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې له یو خطرناک کورني سیاسي بحران سره مخ دی او فکر نه کیږي چې ژر به پای ته ورسیږي. څارونکي وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ولسونه د یو سیاسي ګوند په چوکاټ کې د پوځ پر وړاندې راپورته شوي دي او غواړي چې له استبداد ځان وژغوري. پاکستان اوس د ډېر بد بحران سره مخامخ شوی ده او دا بحران زه فکر نه کوم چې ژر تر ژره پای ته ورسیږي، ولې دا د لومړي ځل لپاره ده چې ولس د یو ګوند سره ځان یو ځای کړی ده او دوی نور غواړي چې د نظامیانو او د ISI د استعمار او استبداد څخه ځان وژغوري. کارپوهان وایي د پوځ په حکم د عمران خان نیولو پاکستان له جدي ګواښ سره مخ کړی او په دغه هیواد کې نړیوال تضادونه هم روان دي چې ممکن د اوسني کړکېچ مهار د پوځ له توان هم ووځي. هغه پاکستان چې په پورونو کې غرق دی، هغه پاکستان چې ناامني تهدیدوي، هغه پاکستان چې ګاونډیان ترې ویره لري، هغه پاکستان چې نړیوال تضادونه پکې په شدت سره جریان لري، خصوصا د چین او د امریکا، کېدای شي چې د دغسې یو کړکېچ په نتیجه کې د منځه ولاړ شي که چیرې په ځیرکتیا سره خپل په منځ کې خپلې ستونزې په سلامیزه توګه حل نه کړي.
د پاکستان د پوځ د حالت په سیاسي پیښو کې یا د عمران خان نیول د پوځ په حکم باندې په حقیقت کې د پاکستان لپاره تر ټولو جدي تهدید دی چې کېدای شي مهارول پوځ ته هم ستونزمن تمام شي. په ورته مهال افغان سوداګر وایي دا سمه ده چې د افغانستان 50% ترانزیت او سوداګري د پاکستان سره لري، خو اوسنی بحران د افغانستان سوداګري نشي اغیزمنولی. سوداګري خونه وایي د پاکستان اوسنی سیاسي کړکېچ او بحران یوازې په لنډمهاله توګه به د افغانستان پر ترانزیت اغیز ولري. چې دغه اوسنی کړکېچ سیاسي دی دا چې پیدا شوی دی مستقیما البته زمونږ د تجارت په کاروبار باندې تاثیر نه لري، اما غیر مستقیما تاثیر لري ځکه لارې بندې دي، کار نه کیږي، ګرچې بنادر خلاص دي، سرحدات خلاص دي، تر اوسه پورې کراچۍ کې کار کیږي، په بنادرو کې دروازې خلاصې دي، اما هغه لارو باندې چې زمونږ مالونه راځي اوس په لاهور باندې زمونږ ټول ترانزیت د لاهور د لارې نه راځي، هلته تاسو وینئ چې هلته کړکېچ دی، هلته لارې بندې دي، زمونږ مال ودرېږي، وخت چې ودرېدو په مال باندې مالم خرابېږي، په مالم ډیمریج راځي، ډیټینشن پې راځي، اضافه مصرف پې راځي، او خدای نخواسته کله کله داسې کېږي چې مالم تلف کېږي که چېرته خشونت پیدا شي. هاخوا بیا امریکا هم د پاکستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی او پایلې د اسلام آباد لپاره خطرناکې بللې دي. زلمی خلیلزاد وایي د پاکستان په شان د یو پرمختللي هیواد له لوري نړۍ ته د هغه داخلي وضعیت ګډ وډ وړاندې کېدل ښې پایلې نه لري. خلیلزاد له هغو هیوادونو چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري غواړي چې پاکستان له احتمالي سقوط وژغوري. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان نیول واقعا د خواشینۍ وړ دي او ډېرې سترې پایلې به ولري، او دا څومره د افسوس خبره ده چې هیواد خپلې ملي ګټې له خپل اسلامي هویت سره تعریفوي، بیا په داسې ګډوډ حالت کې نړۍ ته وړاندې کیږي. هغه هیوادونه چې له پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري باید دغه هیواد له مشرانو سره داسې یوې موافقې ته د رسیدو برخه کې مرسته وکړي چې د احتمالي سقوط مخه ونیسي. له شک پرته چې د پاکستان اوسنی ناسم سیاسي وضعیت به پر افغان کډوالو چې په دغه هیواد کې میشت دي ناوړه اغیز ولري، او همداراز هغه افغان ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي هم له ننګونو سره مخ کړي. اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. خبرونو دوام ته راغلی. د علي آباد تدریسي روغتون کې په لومړي ځل د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د داخلي او جراحي مرکز پرانیستل شو. د یاد مرکز په جوړېدو څه باندې 20 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې په یو وخت کې د 40 ناروغانو ظرفیت لري. چارواکي د دې مرکز جوړېدل د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې اغیزناک ګام بولي او وایي چې په کور دننه به سرطاني ناروغیو ناروغانو درملنه وشي. د کابل علي آباد تدریسي روغتون کې د طبي علومو پوهنتون لوري د سرطاني ناروغیو د داخلي او جراحي مرکز پرانیستل شو. د سرطاني ناروغیو یا انکولوژي د درملنې مرکز چې په 6 میاشتو کې جوړ شوی څه باندې 20 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مهال په یو وخت کې د 40 ناروغانو د درملنې ظرفیت لري چې تمه ده په راتلونکي کې دغه شمیره 100 کسانو ته لوړه شي. په اوس وخت کې دغه مرکز د 40 بسترونو په درلودلو سره په فعالیت شروع کوي، مګر که چیرته زموږ د اداري برخې لپاره یا د زیربنا ستونزه حل شي نو موږ کولی شو چې د دې ارتقا له 100 بسترونو څخه هم زیاته کړو. یعنی موږ ظرفیت لرو چې د سرطان د داخله او جراحي واډ 100 بسترونو ته ارتقا ورکړو. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې سرطاني ناروغۍ د 10 هغو ژوندګواښونکو ناروغیو په سر کې ځای لري چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره انسانان د مرګ خولې ته ورولي. د علي آباد تدریسي روغتون رئیس له ټولو هغو مرستندویو ادارو او کسانو چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د سرطان ناروغۍ د درملنې په پار د ورته روغتونونو د جوړولو هوډ لري غواړي چې د بیلابیلو مرکزونو د جوړولو پر ځای دي دغه مرستې له دوی سره شریکې کړي تر څو په راتلونکي کې په هیواد کې د سرطاني ناروغۍ چارې په اغېزناکه توګه ترسره شي. نو که هر چیرته هر څوک د سرطان د مرکز د جوړولو په برخه کې هڅې کوي موږ یې ستایو، مګر هلته به دوی له صفر څخه شروع کوي. په داسې حال کې چې موږ د زیربنا په برخه کې چې هغه د یو جامع مرکز لپاره اړین دي 80% چارې بشپړې شوي دي. په دې برخه کې متخصصین صاحبان لرو، یو منظمه او پراخه کاري ساحه لرو، او علي آباد تدریسي روغتون د رادیوتراپي په برخه کې
پخوانۍ سابقه او تجربه لري. روغتیا پالان که څه هم د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص د داخلي او جراحي د برخې له پرانیستلو هرکلی کوي، خو ترڅنګ یې د سرطاني ناروغیو د غوره درملنې لپاره د شعاع د برخې پر پرانیستلو هم ټینګار لري. یوازینی شی چې اوس زموږ کم دی هغه د شعاع خبره ده چې هغه د شعاع د مرکز جوړولو نه بغیر زموږ کار تکمیلیږي نه. نو پکار دا ده چې هغې باندې هم د دې نه وروسته کار د لوړو زده کړو وزارت سرپرست بیا د روغتیا برخې له هغو ټولو کدرونو غواړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي چې د وروستي سیاسي تحول وروسته یې هیواد پریښی او دا مهال بهر کې ژوند کوي. همدا ډول په معنوي اړخ کې د نعیمي صاحب محترم په شان استادانو ته کدرونو ته اړتیا لرو چې هغه زموږ سره په دغه بخش کې په نورو بخشونو کې همکاري وکړي. هغه افغانان چې واقعا د افغانستان بچیان او الله پاک استعدادونه ورکړي اوس د افغانستان وتلي دي په نورو ځایو کې دي، د هغو څخه بیا هم دا خواهش دی چې راسي په افغانستان کې خدمت وړاندې کړي. موږ هم مسؤلیت لرو، تاسې هم مسؤلیت لرئ. مظلوم ولس دی ښه د خدمت زمینه برابره ده. الحمدلله د هر چا عزت خوندي دي، د هر چا امن خوندي دي. هر څوک کولی شي چې خپل استعداد نه کار واخلي. سرطاني ناروغۍ چې حال کال پرې سلګونه زره اخته افغانان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي او له ستړیاو سره زیاته اندازه مالي لګښتونه پرې کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې د مرکز له جوړېدو سره به تر ډېره په کور دننه د درملنې چارې برابرې او د انساني ژوند ژغورنې په برخه کې به مؤثر تمام شي. قطر روغتیا برخه کې د څه باندې 2 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان سره په یوه تړون کې چې د یاد هیواد پراختیایي صندوق لاسلیک کړی 2.2 میلیونه ډالر به د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ماشومانو او میرمنو سره د روغتیا برخه کې مرسته وشي. بل خوا لوږې سره د جرمني هیواد مبارزې سازمان ویلي چې بشري مرستو ماموریت یې بیرته پیل کړی او په تیرو 2 میاشتو کې 15,000 اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي. روغتیا نړیوال سازمان قطر پرمختیایي صندوق سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی. روغتیا نړیوال سازمان وايي 2.2 میلیونه ډالرو مرسته چې د قطر د صندوق کړي د افغانستان 11 ولایتونو په 9 روغتیایي مرکزونو کې به له ماشومانو او میرمنو سره روغتیایي اسانتیاو برابرولو برخه کې مصرف شي. قطر پرمختیایي صندوق او روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان 11 ولایتونو اړمنو خلکو سره روغتیایي مرستو په پار تړون لاسلیک کړ. قطر به 2.2 میلیونه ډالر ورکوي چې هلمند، دایکندي، غور، فراه، سمنګان، زابل، تخار، بغلان، میدان وردګ، نورستان او پکتیا ولایتونو 9 روغتیایي مرکزونو کې به ماشومانو او میرمنو سره روغتیایي مرستو لپاره مصرف شي. روغتیا نړیوال سازمان له تازه مرستې مننه کړې او په یوه ټویټ کې لیکلي چې دا مرسته به یې ظرفیت لوړونه او روغتیایي مرستو رسولو برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د قطر له تازه مرستې مننه. دا به زموږ ظرفیت لوړونه کې مرسته وکړي. موږ به وکړی شو چې د افغانستان اغیزمنو خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو، میرمنو او پاخه عمر لرونکو سره روغتیایي مرستې وکړو. تیر کال ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې ښځو کاربندیز وروسته ځینې مرستندویه ادارو افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه یا یې محدود کړ. خو لوږې سره د جرمني هیواد سازمان تازه ویلي په ځینو برخو کې بشري مرستو رسولو بهیر پیل کړی او په تیرو 2 میاشتو کې یې 15,000 اړمنو افغانانو سره مرستې کړي دي. موږ په افغانستان کې خپل بشري ماموریت ته دوام ورکوو. تیر کال ډسمبر میاشت افغانستان کې نړیوالو موسسو کې ښځو کاربندیز پریکړه وروسته موږ فعالیت دراولی و، خو اوس مو اړتیا ته په کتو بیرته پیل کړی. روان کال فبروري او مارچ میاشت کې مو له 15,000 اړمنو افغانانو سره بشري مرستې کړي او دا لړۍ به نړیوالو مرستندویو موسسو سره په ګډه دوام ولري. روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د نوې مرستې د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې یونیسف موندنو له مخې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. 815,000 ماشومان تغذیې او څه باندې 19 میلیونه کسان بیا روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او خبرداری یې ورکړی که په وخت مرستندویه ادارو ته بسپنه ورنه کړل شي بشري مرستو رسولو بهیر به ټکنی شي. له کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه د صنعت ونې نمانځل کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او صنعت ونې نمانځنې په موخه په کابل کې 15 ورځنی نندارتون جوړوي. شنونکي ورته نندارتونونه ګټور بولي او زیاتوي چې له دې لارې خلک د کورنیو تولیداتو سره زیات آشنا کېدلی شي.
ټاکل شوې د صنعت اونۍ په کابل کې د یو لوی نندارتون په جوړولو سره ونمانځل شي او پکې به د لاسي صنایعو په ګډون د هیواد کرنیز او صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مسئولان وایي چې د دې نندارتون له جوړولو یې موخه له پانګوالو او کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ دی. جهت حمایت هرچه بیشتر از صنایع داخلی همه ساله از هفته صنعت تجلیل به عمل می‌آید. امارت اسلامی افغانستان امسال نیز به یاری پروردگار به همتا در نظر دارد از هفته صنعت به مفهوم واقعی آن تجلیل نماید. ما از هفته صنعت در حال تجلیل می نماییم که به لطف و استعانت الله به همتا و همت سکتور خصوصی و همکاری مسئولین امارت اسلامی افغانستان در تولید دهها قلم از مواد خوراکی، دوایی و صنعتی با استانداردهای جهانی الحمدلله به خودکفایی رسیدیم. باور دا دی چې د دې او ورته نورو نندارتونونو جوړېدل کولی شي د کورنیو تولیداتو په ملاتړ او پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. برگزاری نمایشگاه‌ها میتونه در معرفی محصولات کشور نقش مهمی ایفا بکنه و همچنین در رشد و توسعه اقتصادی مفید و سودمند تمام شود. د اقتصادي چارو شنونکي هم د ورته نندارتونونو جوړول په کور دننه او بهر کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې مهم بولي او زیاتوي چې د نندارتونونو له لارې خلک له خپلو کورنیو تولیداتو سره زیات آشنا کیدای شي. تدویر همچون نمایشگاه میتونه در جهت معرفی محصولات وطنی و ایجاد رابطه میان تولید کننده ها مهم پنداشته شود و از طرف دیگر در جهت حمایت از تولیدات داخلی و بلند بردن نقشان در رونق اقتصادی کشور میتونه رول ارزنده بازی بکنه. این نمایشگاه تحت نام هفته صنعت دایر میگردد که به مدت 4 الی 5 روز ادامه داره و تمام محصولات زراعتی، صنعتی و تولیداتی کشور در این نمایشگاه بر روی عموم مردم به نمایش گذاشته میشه و مزیت‌هایی که نمایشگاه‌ها دارن عمده‌ترین مزیت از او میتونه این باشه که مردم با محصولات و تولیدات داخلی آشنایی پیدا کنند. خو د سوداګرۍ او صنعت خونې د رهبرۍ شورا غړي وایي کولی شي په کابل کې د جوړېدونکي نندارتون له لارې د پانګوالو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي او په خبره یې دا ډاډ به ترلاسه کړي چې ستونزې به د اوږد مهال لپاره حل شي. تاسو وینئ زموږ صنعتکاران ډېر زیات مشکل لري. برق ډېره جدي ستونزه ده، د برق مسله، د ځمکې مسله، د خامو موادو د انتقال مسله، تعرفي دي، بعضې ټکسونه دي، بعضې مسایل دي. ګرچې امارت اسلامي او خپل رهبرۍ د امارت اسلامي دې ته توجه کړې ده، یو هیئت ټاکل شوی دی. که څه هم ورته نندارتونونه وړاندې هم په لاره اچول شوي خو د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې خاص نتیجه نه درلوده. اوس تمه ده چې حکومت به د کابل په جوړېدونکي نندارتون کې د پانګوالو ستونزې واوري او د یادو تولیداتو د پیاوړتیا په موخه به قاطع عمل وکړي. په ارزګان کې پر لسګونه زره زده کوونکو قرطاسیه ویشل کیږي. پر زده کوونکو یا د اندازه قرطاسیه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف له لوري د ارزګان د پوهنې ریاست په همکارۍ ویشل کیږي. خو ځایي مسؤلین بیا د ښوونځیو له زده کوونکو سره د زیاتو مرستو پر کولو ټینګار کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ په ارزګان کې د ښوونځیو پر زده کوونکو د قرطاسیې د ویش بهیر پیل شو. د ځایي مسؤلینو په خبره په دې بهیر کې به پر ټرینکوټ ښار سربیره په نورو ولسوالیو کې هم پر 31,000 زده کوونکو درسي توکي ویشل شي. خو یاد مسؤلین زیاتوي چې وړاندې کلونه په ارزګان کې پوهنې برخې ته خاصه پاملرنه نه ده شوې او د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو مرستو همکارۍ ته اړتیا ده. دا په دې پروګرام کې 1,000 کسانو ته او زموږ ستاسو شاګردانو ته د یونیسف د خوا څخه قرطاسیه ورکول کېږي. د قرطاسیې په اړه مرسته کېږي او دا قرطاسیه چې د مکاتبو د اول ټولګي څخه بیا تر 6 ټولګي پورې د شاګردانو لپاره ده او په دې قرطاسیه کې دا یوازې قرطاسیه نه ده، په دې قرطاسیه کې بستې، قلمونه، کتابچې او نور د درس په اړه د درسي نور اړین توکي شامل دي. بل خوا د یونیسف استازي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر دې دمه د نورو مؤسساتو په همکارۍ په روزګان کې د زده کړو 850 سیمه ییز ټولګي جوړ کړي، 15 ښوونځي بیا ترمیم او 20 هغو ښوونځیو ته یې ودانۍ بیرته له سره رغولي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې وې. تقریبا 850 محلي صنفونه دي په مختلفو ولسوالیو کې د NRC
CIC او همدارنګه د شاو ادارې د خوا څخه تطبیق کیږي. همدارنګه 15 مکاتبو ترمیمول دي، بیا جوړول دي د شاو ادارې د یونیسف د مالی مرستې په واسطه باندې. همدارنګه 20 مکاتب چې بند و هغه دوباره بیا خلاصیږي. هغه مکاتب چې هاتی ونه لري یا مثلا تعمیر ولري او هغه بیا ترمیم ته ضرورت لري، دا هم د شاو ادارې د خوا نه هغه کیږي. همدارنګه د یونیسف مالی مرسته ځینې دغه سولر سیستم چې دی دلته معارف ریاست کې هم فعاله شو، همدارنګه د ولسوالیو مدیریتونو کې هم فعاله کیږي. په روزګان کې دا مهال زرګونه نجونې او هلکان په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې ډېر وخت د کتابونو قرطاسي له نشتوالي شکایت کوي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د ثبت او راجستر پروسه کې د بشپړې روڼتیا خبر ورکوي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه یې په یاده پروسه کې له ټول هیواده څخه باندې 10,000 معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت کړي دي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د امارات له بیا واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د خپلو مراجعینو د بایومټریک پروسه پیل کړه چې موخه یې شفافیت او روڼتیا ښیي. دغه وزارت شمشاد سره خبرو کې ویلي چې د ثبت او راجستر نوې پروسه په 13 ولایتونو کې روانه ده او هڅه کېدي چې له ټول هیواده معلولین او د شهیدانو کورنۍ په نوي سیستم کې شامل کړي. د مرکز په شمول په 14 ولایتونو کې زموږ د بایومټریک پروسه سیستم وجود لري چې ټول معلولین یتیمان الته بایومټریک کیږي. په دې سره دا د جعل او تزویر مکمل مخه نیول شوې ده. او که بدخشان کې یو معلول ځان ثبت کړي هغه نشي کولی چې بیا په ننګرهار کې یا په کونړ کې یا په قندهار کې ځان ثبت کړي. نو فعالیتونه مو ډېر شفاف روان دي په ولایتو کې الحمدلله تر دې دمه. او پر روان کال کې دا کم 1402 کال چې روان دی نو دغه باقي ولایتونو کې دغه د بایومټریک پوسټه ان شاء الله په کار اچو او ټول ولایتونو کې پلي کوو عملي کوو. سمنګان کې له 6 میاشتو حرفوي زده کړو وروسته پر لسګونه کسانو کاري وسایل وویشل شول. د یونیسف له لوري د سمنګان کار او ټولنیزو چارو ریاست په همکارۍ هغو ځوانانو ته حرفوي زده کړې او کاري وسایل ورکړل شول چې د حکومت د صفوفو تصفیې کمیسیون له لوري له امنیتي او دفاعي لیکو ایستل شوي وو. په سمنګان ولایت کې 45 هغو کسانو د حرفوي زده کړو 6 میاشتنۍ دوره بشپړه کړه چې د حکومت د صفوفو تصفیې کمیسیون له لوري د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو ایستل شوي وو. د زده کړو دا پروګرام د یونیسف او د سمنګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په لاره اچول شوی و او په پای کې پر فارغ شوو ځوانانو کاري وسایل هم وویشل. ما برازیا مدت کمی را که 3 ماه 4 ماه برشان پروسه را تنظیم کردیم و یک دوره آموزشی کوتاه را برشان ساختیم و بعدا یا ماهانه به مقدار 5000 افغانی معاش هم میگرفتن، در بدل از اینکه مثلا یا درس هم میخواندن 5000 افغانی معاش هم برشان پرداخت میشد از طریق دفتر یونیسف برشان این پروژه تنظیم شده بود. و همچنین برای ازیا وقتی که ما آموزش دادیم دورهشان ختم شد برای ازیا تولکت خریداری شد که تولکت های از این کلا ساماناتش از کابل خریداری شده با هماهنگی دفتر ریاست کار امور اجتماعی و مقدمای اقتصاد و امنیت و مقام محترم ولایت این جنس برای اطفال ما توزیع داشتیم. د سمنګان ځای چارواکي د یونیسف د دې اقدام هرکلی کوي او وایي یاد شمیر روزل شوو کسانو امنیتي لیکو ته د جذب په موخه قانوني عمر نه و پوره کړی او له همدې کبله د حکومت د مشرتابه حکم له مخې له امنیتي لیکو لرې شول. این برنامه ما برای جوانانی بودند که قبلا به صفوف نیروهای امنیتی جذب شده بودند، چون سن اینا خرد بودند بنابر پایین بودن سن از اینا را ما دوباره از نیروهای صفوف امنیتی ما جدا کردیم. در برنامه حرفه اینا را ماندیم به مدت 6 ماه اینا آموزش دیدن در حرفه های مختلف، حرفه خیاطی است، ترمیم موتورسایکل است، حرفه ترمیم موبایل سازی است که برای تعداد 45 نفر در حرفه های مختلف در مدت 6 ماه اینا آموزش دیدن با تامین کنندش دفتر محترم یونیسف می باشد. ورته مهال دغه ځوانان چې نن له 6 میاشتو حرفوي زده کړو وروسته د خپل فراغت سندونه او کاري وسایل اخلي خوښي څرګندوي او وایي اوس کولی شي چې د کار کولو له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. امروز به ما ماشین هوتی داد، وسایل خیاطی دادن با خاطر که
یک کمک عادی به خاطری که روزگار خود را پیش ببریم. دفتر یونیسف برای ما کارهای میستری سازی و بخش را آمده بودن. ما در بخش متسهیل سازی کار میکنیم. امروز توانستیم که از دفتر یونیسف چیزای خود را به دست بیاوریم، برای ما توضیح داده. زیاد خوشحال هستیم که ما از طریق کار میکنیم اقتصاد خانواده خود را پیدا میکنیم، خرج و مصارف زندگی خود پیش میبریم. اکسی ما میشه در دفتر یونیسف در خیاطی کار میکنم، مرا کامل شامل کار کرده. خوب شدیم، کارم یاد گرفتیم. فعلا کس برای ما ماشین میته و در ماشین میته و برای فامیل کس خدمت میکنم و کار میکنم و از دفتر یونیسف متشکر هستیم که ما را چنین کار مشغول کرده و چنین وظیفه را برای ما یاد داده. یونیسف په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په سمنګان ولایت کې لسګونه نورو ځوانانو ته هم د حرفوي زده کړو ورته پروګرامونه په لار واچوي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، سمنګان. چین له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین ویلي چې چین د افغانستان د یوه پخواني ګاونډي په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان لوري باید د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي چې دغه مبارزه باید ملموسې پایلې ولري. چین دا څرګندونه داسې مهال کوي چې افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو نږدې 2 کاله تیریږي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړۍ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره لږ شرایط وړاندې کړي، خو اسلامي امارت تل ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي او نړۍ د سرپرست حکومت په دې برخه کې یوازې پلمې لټوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وايي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولی چې خوارځواکو ماشومانو ته خوراکي توکي برابرې کړي. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اداره د بودیجې د نشتون له امله نشي کولی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او خوارځواکو ماشومانو لپاره ځانګړي خوراکي توکي برابر کړي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تغذیې د څانګې مشرې میلانیا ګالوین ویلي چې سږکال به په افغانستان کې 815,000 ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ شي. د ګالوین په وینا دغه اداره د یادو خوراکي توکو د برابرولو لپاره 21 میلیونه ډالرو عاجلې بودیجې ته اړتیا لري. د یونیسف په وینا که دوی ته پیسې ورنه کړل شي او طبي تجهیزات او توکي موجود نه وي، زرګونه ماشومانو ته د خوارځواکۍ له امله مړینه رامنځته کیدای شي. خبرنامه همدومره و له ملتیا مننه. فاتح رسمي مرحبا.